زه ډاکټر محمد رحمان صابر د کونړ ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس یم. دا چې د امیر المؤمنین او د رئیس الوزرا فرمان دی چې په افغانستان کې د وحشي ژوو ښکار منع دی. په دې خاطر موږ بندیزونه لګولي دي چې وحشي ژوي چې هغه ځناور وي او که پرندګان وي د هغو ښکار په قاطع ډول منع دی. څه موده مخکې موږ درې د شربخانو بچي نیولي وو چې 2 میاشتې مو تقریبا وساتل او بیا هم په ازاده فضا کې خوشې کړل او د غازي آباد د ځنګل نه راغلي وو هلته نه بیرته خوشې کړل. او داسې دا مرغه چې اصیل مرغه دی او زموږ په چیک پین کې مجاهدینو لاسته ورغلی و او دغه اصیل مرغه موږ راوسته او په ازاده فضا کې د ولایت مقام د هدایت په اساس کمیسیون یې جوړ کړو او د کمیسیون په ازاده فضا کې توپچي سیمې ته م راوړو او ازادې فضا ته م خوشې کړو. نو موږ هېڅ چاته اجازه نه ورکوو چې یا ځنګل ووهي او یا وحشي ژوي ښکار وکړي.